د تیر جمهوري حکومت د ملي اردو ځانګړو ځواکونو پخوانی قوماندان سمیع سادات او جنرال دوستم د طالبانو په هکله مهمې خبرې وکړې. دا چې جنرال دوستم او سمیع سادات د طالبانو په هکله څه ویلي، ملګرو غواړئ په دې حقیقت ځان پوه کړئ. د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ او مهمو خبرونو لپاره درسره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د تیر جمهوري حکومت د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو پخوانی قوماندان سمیع سادات او جنرال دوستم چې د دغې جبهې مشران دي، د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د افغانستان د متحدې جبهې د پرانیستو په مراسمو کې وویل، موږ د افغان متحدې جبهې په نوم سیاسي حرکت پیل کړل تر څو په افغانستان کې د حکومت د سمون لپاره خپل هوډ څرګند کړو. که ممکنه وي اجازه راکړئ چې دا حکومت د خبرو اترو له لارې په سوله ییز ډول تنظیم شي. اجازه راکړئ چې طالبان په ټاکنو کې برخه واخلي. که دوی د ټاکنو ترسره کېدو ته اجازه ورنه کړه، د زور ځواک به وروستی انتخاب او اړین وي. که څه هم د افغانستان متحدې جبهه یو سیاسي غورځنګ اعلان شوی، خو سمیع سادات د جزئیاتو له ورکولو پرته وسلوالې مبارزې ته د چمتووالي خبره هم کړې ده. کله چې د 2020م کال د اګست په 15مه نیټه جمهوري نظام ړنګ شو او طالبانو د افغانستان واک بیرته ترلاسه کړ، د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون د ړنګ شوي جمهوریت ډیر شمیر نظامي او ملکي چارواکي له افغانستان ووتل. له دې وروسته د ملي مقاومت په نامه د جبهې ترڅنګ له افغانستان بهر یو شمیر نور سیاسي او پوځي خوځښتونه هم جوړ شوي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.